قرآن د یادولو د هغې د فضیلت په حوالې سره یو څو گزارشات کېدم او د هغې په حوالې سره ما ستاسو مخکې یو حدیث مبارک ووایو چې دا حدیث د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوریدلې دی او د احادیثو په اکثرو کتابونو کې موجود دی، بخاری، مسلم، ترمذی، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتا سو کې غوړه سره هغه دی چې دا د قرآن مجید متعلم دی یا د قرآن مجید معلم دی، یعنی یا خو د قرآن مجید استاد دی یا د قرآن شاګرد دی، دا غوړه سره دی. حدیث مبارک راضی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو شاګرد دی، د هغه نوم دی ابو عبد الرحمن سلمی. ابو عبد الرحمن سلمی د حضرت عثمان رضی الله عنه شاګرد دی. دا حدیث چې کله د حضرت عثمان نو اوریدو ابو عبد الرحمن سلمی ټول هر څه پرې خودل او راغی او د قرآن درس ته کېناستو. ځکه په حدیث باندې ځان پوه کو، خبره زړه ته کوزش ولا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې غوړه سړی هغه دی چې یا د قرآن استاد دی یا د قرآن شاګرد دی، ټول کارونه پرې خودل راغی کېناستو قرآن ته. او داسې زمون په شان لږ وخت ولا ورنکو بلکې ټول وخت قرآن مجید لورو. وای ابو عبد الرحمن سلمی ډیر زیات با صلاحیت او با استعداد الکو ملګری په سرال چر پلاني ځکه کار دی چې لړ شو یا ویل نشم تللې ولی نشتللې. وای زما استاد ما ته د نبی علیہ السلام نه یو حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، غوړه سړی هغه دی چې د قرآن استاد وي د قرآن شاګرد دی. ولی بل کار کومه نور ملګری براغله چې پلانې کار وکا، بل براغه چې پلانې کار وکا، د دنیا هغه کار دی دا کار دی. وای دور ته ویل چې نشم کولای بل کار، ذکر دې کار نه ماته بل غوړه کار نخ کار کیږي چې نخ کار کیږي، لہذا هم د قرآن درس د قرآن تدریس وکوم او ټول کارونه په ځان باندې باندې. او یو وخت ویل چې اقعدنی مقعدی هذا، وای دې حدیث د په دې مجلس باندې کې نه ولې او دې مجلس ته باندې پاسېږي. د دې ابو عبد الرحمن سلمی په باره کې راځي چې دغه حضرت عثمان ابن عفان شاګردي چې کله شروع کړله او د قرآن په درس کې کېناستو د حجاج د زمانې پورې د قرآن درس کو 70 سال به دی کوله، 70 سال. یعنی یو حدیث واوریدو په توجه ورته کېناستو او په دې خبره باندې پوه شو چې د قرآن مجید په وینا کې، د قرآن په درس کې، د قرآن په تعلیم تعلم کې د دنیا او د آخر خیر دی او د ټول لپاره کار دی. نو او یا کاله ول ورکول او یا کاله دیو جن عزتمندو دا اول ورځ د بنیادی خبره دا کومه چې حسنو چې زمون ذهن ته دا خبره کینی چې بس یو ظلم قرآن مجید وایو او یا ترجمه وکړل او خبره ختمه شول. نه، ابو عبد الرحمن سلمی د حضرت عثمان شاګرد دی. حضرت عثمان رضی الله عنه کوم صحابي دی دا په درس کې وسمر برکت. د حضرت عثمان رضی الله عنه په مناقبو کې ډېر بشمار احادیث دي. ایو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد بغیر باندې یو سره حضرت ابو بکر دی، یو سره حضرت عمر دی، یو سره حضرت عثمان، یو حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین. دا صحابه کرام سره دي. په دې دوران کې د احد بغیر باندې زلزلہ راغله او د احد غر وخزیدو. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد ته و چې امسک یا احد په ځای باندې ودرېږه. وی تا ته پته نشته دی چې ستا په سر باندې څوک دی، خو یو صدیق دی، یو عمر دی او دو شهیدان ستا په غاړه باندې ولاړ دي، ستا په سر باندې ولاړ دي. عثمان سے یاد کو، علی سے ورته یاد کو. وی د احد غر په ځای باندې ودرېږه. دا صحابي دی.